نبوي سیرت درېمه برخه. دلته ستا کور و دلته روش او پیدا شوي دلته خو زړه مې وایي چې اوس هم دلته یې جانانه دلته اوس هم د تا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دیدن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانه نبوي سیرت. دستا کور و دلتا لوش او پیدا شي دلتا راځئ چې د روژې په دې سپېڅلې میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت خپل زړه منور دتا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دیدن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې نبوي سیرت. چې بیرته مې خپل ځان پیدا کړ پروت وم د څوارلسو کالو دیوالونو شاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده على نعمائه ونشكره على آلائه ونستعينه في أمور ديننا ودنيانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب وتشرح الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وسفية وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. د نبوي سیرت د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله جل جلاله مو خوشحال لرم. دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د نبوي سیرت د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه سره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو په تیر برخه کې د کعبې شریفې د څلورم وار بنا یا جوړول تر رسېدلي وو. نن به واورو چې کعبه شریفه څلورم وار د چا لخوا او څه وخت جوړه سول. د کعبې شریفې څلورم وار بنا یا جوړول هغه دی چې د عبدالله بن زبیر تر شهادت وروسته وسوه چې واقعه امام مسلم رحمه الله د عطا رضی الله عنه څخه روایتوي او وایي کله چې عبدالله بن زبیر د حجاج بن یوسف الثقفي له طرفه شهید کړل سو او په دغه جنگ کې د حجاج له طرفه کعبه شریفه په منجک ونړول سوه. نو حجاج بن یوسف او عبدالملک بن مروان ته چې د وخت خلیفه وو د عبدالله بن زبیر د وژلو خبر او دا ولیکل چې ابن زبیر کعبه شریفه د اهل مکې له نظره مخالفه جوړ کړې ده. بن عبدالملک بن مروان ورته ولیکل موږ د ابن زبیر د کارو د مخالفت اراده نه لرو، کوم چې په لوړوالي کې زیاتوب کړی دی پر هغه اندازه یې جوړه کړه، مګر دا چې حجر د کعبې شریفه په بنا کې داخل کړی دی بیرته یې ځینې وباسه پر پخواني شکل یې کړه او دغه دوهمه دروازه چې ورکړې ده هغه هم بنده کړه. نو بیا کعبه شریفه ونړول سوه او بیرته د قریشو پر هغه پخواني شکل جوړه سوه. د تاریخ په کتابو کې ذکر شوی دی کله چې رشید هغه چې د عباسي خلفاو څخه دی خلیفه سو نو اراده وکړه چې کعبه شریفه ونړوي او بیرته د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه د بنا پر قسم جوړ کړي. مګر امام مالک بن انس رحمه الله ورته وویل یا امیر المؤمنین د الله روی ته وګوره، کعبه شریفه د ورسنیو بچاهانو د لاس لوبه مه ګرځوه، یعنی د هر چا چې اراده سوه چې تغییر پکې راولي به یې. او په دې ډول د کعبې شریفې هیبت د خلکو د زړه څخه پورته کیږي. نو رشید هم د خپلې رایې څخه واوښت او د کعبې شریف نړول او جوړول یې پرېښودل. دا هغه څلور واره وه چې په یقیني ډول سره کعبه شریفه جوړه سوې ده. مګر پنځم وار جوړېدلې هغه دی چې په هغه کې شک او اختلاف شته او دا هغه جوړول دي چې د ابراهیم علیه السلام تر جوړېدلو د مخه دي چې آیا د ابراهیم علیه السلام تر جوړولو د مخه هم کعبه شریفه جوړه سوې ده که یا. په ځینو آثارو او روایاتو کې راغلي دي چې اول هغه څوک چې کعبه شریفه یې جوړه کړې ده هغه آدم علیه السلام او د دغه جوړولو دپاره دلیل هغه حدیث شریف دی چې امام بیهقي د عبدالله بن عمر څخه روایتوي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل
وفرمایل الله جل جلاله و ادم او حوا علیهم السلام ته وفرمایل زما دپاره کور جوړ کړي او جبرائیل علیه السلام د کعبې شریفې خط او نقشه ور واچول نو ادم علیه السلام مځکه کیندل او حوا علیهم السلام یې خاورې او ډبرې نقلولې تر څو چې اوبو ته ورسېدل د کښته څخه غږ پر وسو یا ادم بس ته او بیا یې چې کعبه شریفه جوړ کړه د الله جل جلاله له طرفه وحي ورته وسوې چې طواف پرې وکړي ورته وویل سوه ته اول انسان او دا اول بیت بیا نو وختونه تېرېدل تر څو چې نوح علیه السلام د کعبې شریفې حج وکړي بیا وختونه او قرنونه تېر سوه چې ابراهیم علیه السلام یې دوهم وار دیوالونه پورته کړل خو امام بیهقي د دې حدیث شریف اخر کې وایي د دغه حدیث په اسناد کې یوازې ابن لهیه سته او ابن لهیه ضعیفه دی او په دې سره حجت او دلیل نسي ویل کېدلی او هلته نور روایات هم سته چې په معنا کې دغه د بیهقي و روایت ته نږدې دي خو هغه ټول روایتونه له ضعفه خالی نه دي داسې یو روایت هم سته چې وایي اول هغه څوک چې کعبه شریفه یې جوړه کړې ده د شست بن ادم علیه السلام اوس نو که دغه ضعیفه روایتونو ته اعتبار ورکړل سي نو کعبه شریف په ټول تاریخ او زمانه کې 15 واره جوړه سوې ده خو ښه او بهتره خبره دا ده چې پر هغه اعتماد وکړو چې په یقین سره ثابت دي هغه دا چې کعبه شریفه 4 واره جوړه سوې ده لکه د مخه چې په وضاحت سره بیان وسو او بې له دغه 4 واره جوړېدلو څخه به علم الله جل جلاله ته پرېږدو هو په وروستنیو مختلفو وختونو کې څو ځلې د کعبې شریف د تعمیر قسم ترمیمات او اصلاحات سوي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلوت او تنهایی خوشیدل خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو سم دا ورسته او تر بعثت 3 کاله د مخه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو د بندنیز ژوند څخه پتنګو هلته فسق او فساد فجور او د بتانو عبادت نو خود د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قوم په منځ کې ډیر فرق او لريوالي موجود ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تنهایی او فکر کول او د الله جل جلاله عبادت ډیر خوش وګرځیدل دا عادت و چې سموده ترمنځ به د 100 ورځو او شپو د پاره غار حرا تللی غار حرا په جبل نور کې یو کوچنی غار دی د غرو ځین غارونه ډیر لوی وي مګر غار حرا کوچنی غار دی چې فقط یو یا دوه نفره پکې ځایږي او دغه غره په لوړه حصہ کې دي چې څوک بې له تکلیفه او سړیا څخه نسی ورختلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لري او ګوشه غار د خپل خلوت او تنهایی د پاره انتخاب کړی وو ځکه د صلی الله علیه وسلم نو خوښه چې بل څوک ورسره ملګری وي او مقصد هم یوازیوالی او د الله جل جلاله عبادت چې په دغه تنهایی کې به د کون په موجوداتو کې فکر کاوه او په دې کې به فکر کاوه چې د دې کون تر شا یو اداره کوونکی قدرت ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه سن نو راځي چې د صلی الله علیه وسلم قوم د هغه عقیده درلودل چې هغه شرک او باطل افکار خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوازې حلال او معین شریعت نور معلوم چې په هغه سره مطمئن او راضي وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تنهایی اختیارول د الله جل جلاله په اراده سره و چې د رسالت ولی امانت ته آماده سي او په هغه رسالت سره د ځمکې په مخ کې تغییر راولي رسول الله صلی الله علیه وسلم تر بعثت 3 کاله د مخه دغه تنهایی خوښه وګرځیدل او دغه کوچنی غار د خپل فکر او عبادت لپاره خلوتګاه وګرځول او دغه کوچنی غار 2 خولې لري چې په یو ننوځي او بل خوله د کعبې شریف طرف ته ده لکه یو کلکین داسې ده او د هغې خولې څخه کعبه شریفه معلومیږي نو کوم څوک چې غار حرا ته داخل سي کولی سي چې دغه غار د داخل څخه کعبه شریفه وویني سبحان الله دغه غار چې د کعبې شریف څخه 3 میله لرې دی او د غره په ډیره لوړه حصہ کې دی تقریبا په 1.5 ساعت کې څوک ورختلی سي نو تاسو فکر وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره ګرځېدلی وي چې د ځان او عبادت کولو لپاره دغسې لرې او ګوشه ځای پیدا کړي چې دغه ځای څخه د کعبې شریفه هم معلومیږي دا چې زه دغه غار حرا ته ورغلی یم خو خاص هغه ځای ته نه یم رسېدلی ځکه موږ چې د عمرې په سفر تللی وو بیا چې د عمرې د خوا کوم ترتیب وي د موټر چې هغه ته هلته بیایي زیارتونه در باندې کوي خو ډېر وخت نه درېږي نو موږ کوشش وکړ چې در نیمایي پرې ولاړ سو خو زما یو ملګري چې زما سره و هغه کوشش وکړي هلته یې ځان ورسوي خو هغه له موږ پاته سو او موټر ترې ولاړی موږ نور زیارتونه وکړل او هغه ملګري بیرته واپس خپل اتاق ته ولاړی خو ان شاء الله تعالی الله جل جلاله غفور او رحیم ذات دی ان شاء الله بیا به الله جل جلاله ربانی وبیني رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه غار کې د تفکر عبادت کاوه او کعبه شریف ته به کتل هر وخت به دغه غار ته د 100 ورځو او شپو د پاره ورتلی او دا خوښه و چې د رمضان په میاشت کې هلته ډیر اوسېږي خو په هغه کال چې تر بعثت مخه وو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه غار کې پوره 1 میاشت تیر کړه په پخوا کې به پوره 1 میاشت هلته نه پاتې کېدی مګر د بعثت په کال پوره 1 میاشت هلته پاتې سو ځکه د الله جل جلاله عبادت ډیر خوښ ورته ګرځېدلی و هو
یو وخت به د خوړو یا اوبو راوړلو دپاره یا د کور د خیر اخیستلو دپاره راکښته سو، خو بیرته به هغه غره او هغه غار ته لاړ. په دغه آخري کال چې تر بعثت مخه کال و، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په لار رهي و یا دغه غار ته بتلی، یو آواز به یې اورېدی چې ویل کېدل السلام علیک یا رسول الله، او د صلی الله علیه وسلم به شاوخوا وکتل، څوک به یې نه لیدل. په حیرت او فکر کې بسو چې دا څه اوازونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا مې د وحی تر نزول وروسته د جبرئیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې یا جبرئیل، تر بعثت مخه چې به پر لارې تلم اورېدل به مې چې یو څوک راته وایي السلام علیک یا رسول الله، ما به شاوخوا وکتل، څوک به نه و. دغه غږ چا کوه او دا څوک و؟ جبرئیل علیه السلام وویل یا رسول الله، دغه ونو او ډبرو سلام در باندې وایم. محترم وروره او خوري، آیا نن ورځ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویل ته ځان سعادت او خوشبختي نه بولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په الهي دربار کې کوم لوړ مقام او عزت لري، زما او ستا درود ویلو ته ضرورت نه لري. الله جل جلاله او په اسمانو کې ملایکې، په هوا کې مرغان، پر دشتو کې حیوانات، په اوبو کې ماهیان، حتی ونی او ډبرې درود او سلام پر وایي. خو زما او ستا دپاره درود ویل هغه شی دی چې ګټه او پیدا یې موږ ته رارسېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ محبت زیاتېږي، د متابعت شوق یې راپکښې پیدا کېږي. درود ویل موږ ته د ښه او بختور ژوند سبب ګرځي. حتی د درود ویلو په برکت به مو ان شاء الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت هم په نصیب سي. نوروره په خپل ژوند کې درود ویل ډیر کړه او د ځان عادت یې وګرځوه، نتیجه به یې په یقیني ډول سره په دنیا او آخرت کې ووینې. د وحیو نازلېدل. د خپرونې درنو او قدرمن اوریدونکو، کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر 40 کاله پوره سوه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په افاقو کې د نبوت اثار او علامې ښکاره سوې چې د هغو علامو څخه یو هم رښتیا خوب و. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هیڅ خوب نه لیدی، مګر هغه کار به عینا په هغه شکل سره وسو چې په خوب کې به یې لیدلی و. امام المحدثین امام بخاري رحمه الله د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله عنها څخه روایت کوي چې فرمایي اول هغه شی چې په هغه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی شروع سوی هغه که یعنی صالحه او صادقه خوب و. هیڅ خوب به نه لري، مګر هغه به داسې پیش او واقع سو لکه روښانه سهار. نو رښتیا خوب د نبوت د علامو او حسو څخه دی. څو پر دغه کیفیت 6 میاشتې تېرې سوې. تاسو ته معلومه ده چې د نبوت ټوله موده او زمانه 23 کاله ده. نو دغه صادقه خوب د نبوت 40 جز دی او الله جل جلاله هغه چاته ورکوي چې د جل جلاله خوښه وي. کله چې په غار حرا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلوت او تنهایی دریم کال و او د رمضان المبارک میاشت و، د الله جل جلاله دا خوښه او اراده سوه چې د ځمکې پر خلکو خپل رحمت نازل کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت او رسالت سره مکرم کړي. سو هغه معینه ورځ راغله چې یوازې د مسلمانانو تاریخ نه بلکې د بشر تاریخ او د ټولې ځمکې د مخ تاریخ ته تغییر ورکړي. که موږ دغه ورځ ته فکر او حساب وکړو په دلایلو او قرائنو سره، دا ممکنه ده چې دغه مبارک ورځ معلومه او معینه کړو. دغه ورځ د دوشنبه ورځ د روژې د میاشتې 21 تاریخ و چې دا د 1410 میلادي کال د اګست د میاشتې 10 ورځ و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر په دغه وخت کې په قمري حساب سره پوره 40 کاله 6 میاشتې او 12 ورځې و او په شمسي حساب سره 19 کاله 3 میاشتې او 22 ورځې و. دغه د دوشنبه ورځ د بعثت او رسالت اوله ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه په غار حرا کې ناست وم چې ناڅاپه د باطن یو سړی راته راغلی. دغه سړی جبرئیل علیه السلام او د یو انسان په شکل او قیافه کې ورته راغلی، نه د ملایکې په شکل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ناڅاپه یو سړی راغی چې سپین کالي اغوستي وه او د ده سره د دیباج یو لوښی یا ټوکر ورسره و. دیباج وریښمین ټوکر دی او په هغه کې یو کتاب و. څرنګه چې دغه نفر په یوه وار او ناڅاپه راښکاره سو، ویې ویرولم. بې غږه بې خبره په نیمه شپه توره تاریکه او په غره کې ناڅاپه او یو دم سړی پیدا سو. سړی رانږدې سو، کتاب یې راته ونیو او ویې ویل یا محمد اقرأ، ای محمده ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیرې په حالت کې ورته ویل زه ویونکی نه یم، یعنی لیک او لوست مې نه دی زده، نشم ویلی سم او نه یې لیکلی سم، نه شی ویلی سم او نه یې لیکلی سم. تاسو ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امي و، ویل او لیکل یې نه و زده. که چیرې د ده صلی الله علیه وسلم ویل او نوشته کول زده وی، کفار به د تهمت پرې ویلی وی چې دا قرآن تا جوړ کړي او لیکلی دی. خو د ده صلی الله علیه وسلم قوم او ټولو قریشو ته دا معلومه وه چې محمد امي دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه سړي زه په غېږ کې ونیولم او کښې یې کښم. قریبه وه چې د دغه کښېښولو سره مې روح وتلی وی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیره نوره هم زیاته سوه او دغه نفر بیا راته وویل
یا محمد اقرأ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل زه ویونکی نه یم. وایي بیا یې زه په غېږ کې ونیولم او کښې یې کړم او وویل یا محمد اقرأ. د درېیم وار دپاره محمد صلی الله علیه وسلم وویل زه ویونکی نه یم. نو وایي درېیم وار یې بیا دومره په قوت سره کښې کښم قریبه و چې نفس مې وخېږي او بیا یې وویل یا محمد ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل څه شو ووایم؟ جبريل عليه السلام وویل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقط د سورة العلق دغه اولنی 15 آیاتونه یې ورته تلاوت کړم. دغه 15 آیات هغه اولنی آیاتونه دي چې د اسمان څخه په لیلة القدر کې نازل شوي دي. الله جل جلاله فرمایي إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني موږ دغه قرآن مجید په لیلة القدر کې نازل کړی دی او د روژې په میاشت کې نازل شوی دی. ځکه بیا هم الله جل جلاله فرمایي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. د روژې میاشت هغه میاشت ده چې په هغه کې قرآن مجید نازل کړل شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مې دغه آیاتونه وویل دغه سړی غایب سو او لاړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات په بیره کې و چې دا څه کیفیت او حالت دی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صادقه او مخلصه زوجه حضرت خدیجه رضی الله عنها چې هلته په خپل کور کې وه په زړه کې ور وګرځېدل چې محمد صلی الله علیه وسلم ته یو څه ورپېښ شوی ده. نو یې خپل یو مری غار حرا ته ولېږي چې ولاړ شه وګوره چې محمد صلی الله علیه وسلم ته څه پېښه ده. ځکه دې ته معلومه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته دی. دلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د غار حرا څخه راوتلی دی او په ډیر تلوار د کور و طرف ته رهیدی. د ډیرې بیرې په سبب د ځغاستې پر قسم په تلوار او چابکۍ سره د کور په طرف رهیدی. مری چې غارې ته راغلی وي لیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نسته نو مری دې خوا هاخوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پلټنه او پیدا کولو مشغول سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې پر طرف تلوار رهیدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیرې او خوب په حالت کې خپل کور ته ولاړ. خدیجه رضی الله عنها چې دی صلی الله علیه وسلم ولیدي پوه سوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بیرېدلی دی او اوس هم د بیرې په حالت کې دی او له ډیرې بیرې څخه ریږدي او وایي زملونی زملونی، یعنی پټ مې کړئ لکه د چا چې یخ کېږي او ریږدي. خدیجه رضی الله عنها هم په یوه کالي کې پټ کړ تر څو چې بیره ځینې ولاړه او آرام سو. نو خدیجه رضی الله عنها ته هغه پیښه سوې قصه وکړه. ټول هغه واقعات چې ورته پېښ سوي ورته بیان یې کړه او وویل زه پر ځان وویرېدم. خدیجه رضی الله عنها ورته وویل ښایي ته داسې فکر کوې چې دا د جن او پیري اثر وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل هو. خدیجه رضی الله عنها وویل یا والله تا ته هیڅکله د جن او پیري شر او ازار نه در رسیږي. والله تا نه خرابوي ځکه ته صلې رحمې وسلوې، یعنی د دوستانو او اقرباو حقوق پر ځای کوي، په خبرو کې رښتیا وایي، د ضعیفانو مرسته کوي، د محتاجو ضرورت او اړتیا رفع کوي، د میلمه عزت کوي، د حق مرسته او طرفداري کوي. ټول اخلاق دي ښه او کنیم دي، جن تا ته تکلیف نسي در رسولی. نور یې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښوه چې ښه آرام سو. بیا نو ورقه بن نوفل ته چې د خدیجې رضی الله عنها د اکا زوی وروستی. دغه ورقه چې عرب او قریشو نصراني سوي وو او دا کیسه به په وروسته کې درته وکړو چې څنګه اول نصراني سو. مقصد ورقه بن نوفل د خدیجې رضی الله عنها د اکا زوی نصراني وو. څرنګه چې د یهودو او نصاراو کتابونو لوستل او انجیل د عبراني څخه په عربي ډېر لیکلی وو، نو د ډیرو معلوماتو خاوند و، په عمر ډیر او په سترګو ړوند شوی و. د انبیا علیهم السلام د ژوند معلومات ورته و او دا هم ورته معلومه و چې د راتلونکي نبي وخت او زمانه رانږدې شوې ده. کله چې دی ورقه ته ورغله خدیجه رضی الله عنها ورته وویل یا ابن عم ای د اکازو د وراره څخه دی د حال واوره. ورقه وویل ای وراره څه دې لیدلي او اورېدلي دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل حال ورته بیانوي او ورقه په ډیر تعجب غوږ ورته نیولی دي او اوري. ورقه ته چې د آسماني کتابو څخه د آخري او راتلونکي نبي په باره کې کومې علامې ور معلومې وي هغه ټولې په محمد صلی الله علیه وسلم کې موجودې وي. نو په اخر کې په لوړ آواز ویل الله اکبر والله ناموس اکبر درته راغلی دی، ناموس اکبر درته راغلی دی، هغه چې الله جل جلاله و موسی علیه السلام ته راستولی و. د ناموس اکبر څخه مقصد د جبرائیل علیه السلام دی او د ناموس معنا یعنی د سر او پټ راز ساتونکی، مګر هو هغه د خیر او مصلحت راز او د جاسوس معنا د شر او بد راز ساتونکی. نو د جبرائیل علیه السلام یو نوم ناموس اکبر دی او بل نوم روح یا روح القدس دی، لکه څرنګه چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي فارسلنا الیها روحنا، یعنی موږ و مریم علیهم السلام ته زموږ روح ورواستوه. د روح نه څخه مقصد جبرائیل علیه السلام دی او بیا هم الله جل جلاله فرمایي تنزيل الملائكة والروح فيها، يعني
په لیلة القدر کې ملائکه او جبرائیل علیه السلام راکښته کیږي. دلته هم د روح څخه مقصد جبرائیل علیه السلام دی. خیر ورقه بن نوفل وویل والله ناموس اکبر درته راغلی دی هغه چې موسی علیه السلام ته راغلی و او عیسی علیه السلام یې نه کړی یاد. دا ولې؟ ځکه د ورقه دا عقیده وه چې عیسی علیه السلام نبی دی. ورونو نصارا په 3 قسم دي. یوه ډله وایي عیسی علیه السلام په خپل رب او اله دی العیاذ بالله، او د نصارا بله ډله بیا وایي چې مرتبې او درجې 3 دي. یوه د الله درجه ده او یوه د نبی درجه ده، او د دغو 2 درجو په منځ کې یوه بله درجه شته چې تر الله کښته او تر نبی لوړه ده، او عیسی علیه السلام په دغه درجه کې دی. د ورقه بن نوفل عقیده هم داسې وه چې دغه عقیده نه پوره شرک دی او نه پوره توحید دی. نو ځکه ورقه بن نوفل عیسی علیه السلام نه کړی یاد، بلکې وویل دا هغه ناموس اکبر دی چې موسی علیه السلام ته راتلی، او بیا دغه ورقه یو عجبه خبره وکړه. ویل کشکې زه په هغه وخت کې ځوان وای چې ستا قوم تا د مکې څخه باسي او ما ستا مرسته کړې وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب سره ویل ما د مکې له ښاره باسي؟ ما سړي ورقه بن نوفل ویل هو، هر چا چې دغسې شی راوړی دی لکه تا ته چې راغلی دی هغه څوک د خپل قوم له طرفه ازار سوی دی، او دغه عمل همیشه د نبیانو سره کېدی. څرنګه چې ته هم نبی او رسول یې خامخا ازارېږې، او که زه په دغه ورځ ژوندی وم مرسته او کومک به دې وکړم. دا نو د وحیو او بعثت شروع وه. اوس نو محمد صلی الله علیه وسلم د ځینو علماو په قول د سورة العلق د دغو آیاتونو په نزول سره نبی سو مګر رسول نه دی. ځکه ځینو علما د نبی او رسول فرق داسې بیانوي. نبی هغه دی چې وحی ورته نازلیږي خو په تبلیغ نه وي امر کړل سوی، او رسول هغه دی چې هم وحی ورته راځي او هم د دین په تبلیغ سره مامور او مکلف وي. نو د دغو علماو په قول محمد صلی الله علیه وسلم د سورة العلق په نزول سره نبی سو، څرنګه چې په تبلیغ نسو امر نو رسول نسو. خو بیا د سورة المدثر په نزول سره رسول هم سو، ځکه هلته بیا په تبلیغ هم امر کړل سو. دا د علماو یو قول. پس له دغه غار حرا د واقعې څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نور څه نسو پیښ او وحی هم نه نازلیږي چې دغې مودې ته علما کرام فترة الوحی وایي، یعنی وحی قطع سوي، او دا موده په هغه صحیح روایت 6 میاشتو ته ورسېدل. که څه هم ځینو علماو دا موده 3 کاله بللې ده، خو دا مطلق خطا ده، او هغه راجح روایت دا دی چې دغه د وحی قطع کېدلو موده 6 میاشت وه. پر نیم کال وحی قطع وي، هیڅ شی نسته. نو له دغه جهت علما کرام رشته او صادقه خوب د نبوت 40 حساب بولي، ځکه نبوت یا رسالت ټوله 23 کاله وو. که دغه 23 کلونه او 6 میاشته واړو نو 40 واره 6 میاشتې ځینې جوړیږي. او په دغه موده کې چې وحی نه وي ریا الصادقه موجوده وه، نو ځکه رؤیا او صادقه د نبوت 40 حصه وه. خیر په دغه 6 میاشتو کې ورقه بن نوفل هم وفات سو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورقه بن نوفل مې په جنت کې ولیدی، ځکه هغه د اسلام اراده وه، په خپل نیت جنت ته داخل سو. او د ورقه د ژوند په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم څوک او اسلام ته نه دعوت کړي، او هیڅ چا څخه د ایمان راوړلو طلب او غوښتنه نه وکړي. نو ورقه بن نوفل په هغه خپل نیت چې ویل کشکې زه ځوان وای او ستا مرسته مې کړې وای جنت ته داخل. دا هم د الله جل جلاله الهي رحمت او احسان دی چې د ورقه پر نیت یې معامله ورسره وکړه. که څه هم دی تر رسالت ته مخه وفات سو خو جنت ته داخل سو. اوس نو په دغه 6 میاشتو کې چې وحی قطع دی، که څه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول ورځ کې بیرېدی او په بیره کې و، خو څه موده وروسته زړه غوښتی چې بیا جبرائیل علیه السلام ورته راسي او وحی ورته راوړي. شوق او علاقه یې پیدا سوه تر داسې اندازې چې دشت او صحرا ته به ووتی، غرو ته به ولاړی، او هلته به انتظار و چې شاید جبرائیل علیه السلام ورته راسي. د وحیو د قطع کېدلو سم مقصد هم دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام ملاقات او د وحی نزول ته شوق او علاقه پیدا سي، چې واقعا همداسې سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د مخینې بیرې پر ځای اوس دشت او غره ته وځي او د دې انتظار کوي چې د جبرائیل علیه السلام سره ملاقات سي. دا ورځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره ډېرې درنې او له خواشینۍ ډکې ورځې وې چې آیا زما څخه به داسې یو کار نه وي تېر سوی چې زما رب راڅخه ناراضه سوی وي. حتی ځینې وختونه به یې دا اراده وکړه چې د غره څخه ځان راوغورځوي. څو یې ورځ یې ناڅاپه د اسمان له طرفه غږ واورېدی چې وویل یا محمد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سر مې راپورته کړی چې یو عجیبه منظر دی، انسان ته هیڅ کله داسې حالت نه پیښیږي. ومې لیدل چې جبرائیل علیه السلام په هوا کې پر یو عرش ناست دی، او 600 وزرونه یې دي چې د مشرق او مغرب منځ یې ټول ډک کړی و، ټول اسمان یې نیولی و. وایي د اسمان هر طرف ته چې به مې وکتل دغه جبرائیل مې لیدی او دغه غږ کوي یا محمد انت رسول الله وانا جبرائیل، یعنی یا محمد ته رسول الله او زه جبرائیل یم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرې بیرې څخه پر خپل ځای ولاړ دی، له بیرې او وهمه حرکت نسي کولی. دغه منظر او مشهد بیان الله جل جلاله په قرآن کریم کې کړی دی او فرمایي
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني قسم دی پستور سره چې غروب یا طلوع وکړي چې نه د ګمراه سوي ملګری ستاسې چې مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی غلط فهمه د صحیح لارې اوښتی او نه په خپل قصد او اختیار سره د لارې اوښتی دی، بلکې لکه د اسمان ستوري چې په ختلو او لیدلو کې پر یوه معینه او مقرره سوې لار ځي، همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله له طرفه پر معینه سوې لار برابر ځي او دا امکان نه لري چې مخالفت ځینې وکړي او نه محمد صلی الله علیه وسلم د خپلې غوښتنې او خواهش مطابق خبرې کوي او نه دی دغه قرآن مگر وحی دی چې ودته لیږل سوي دي. دته شدید القوا د ډیرو شدیدو قوتونو خاوند چې جبرئیل علیه السلام دی ښودلی دی. ورونو جبرئیل علیه السلام د ملایکو رئیس او قائد دی او انبیاء علیهم السلام ته د رسالت او وحی پر رسولو تر نورو ملایکو غوره کړه سوي او اختیار سوي دي. د ملایکو څخه بل داسې څوک نسته چې رسولانو ته دي وحی راوړي بیل جبرئیل علیه السلام. او جبرئیل علیه السلام شدید القوا دی، د دو قوت څخه یو دا دی چې پوره او کامل شار د وزرو په یو طرف چپه واړوه. دغه لوی شار چې د لوط علیه السلام د قوم شار لوړه حصه یې کښته کړل او کښته حصه یې لوړه کړه، دا د جبرئیل علیه السلام قوت دی. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. الله جل جلاله فرمایي چې دا واقع لیدل دی، خیال او تصور نه دی، بلکې حقیقتا یې جبرئیل علیه السلام ولیدی. ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رسالت په ټوله موده کې جبرئیل علیه السلام پر خپل واقعي شکل فقط 2 وارې لیدلی دي. بشر دا نسی تحمل کولی چې ملائکې وویني، نو ځکه جبرئیل علیه السلام به د وحی راوړلو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په قسم قسم صورتونو او شکلو سره راتلی. د مخ تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او نبوت د ژوند په تفصیلاتو شروع وسی، دا ښه او لازمه ده چې د وحی اقسام او اشکال در وښودل سي، ځکه وحی د رسالت اساس او د دعوت ریشه او اصل بلل کیږي. وحی یا نزول د وحی پر 6 قسمه دی، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی پر 6 قسمه نازل سوي دي. اول د خوب لیدل دي. علماء کرام وایي چې د انبیاء علیهم السلام خوب وحی دی، ځکه ابراهیم علیه السلام خپل زوی ته ویل یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، یعنی ای زما زوی زه پرله پسې په خوب کې ووینم چې تا حلالوم، نو دغه خوب وحی وي. دوهم دا چې جبرئیل علیه السلام به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې هغه د مقصد شی ورواچوه، بې له دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملائکه وویني، په زړه کې به یې یو احساس پیدا سو، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یعنی روح الامین چې جبرئیل علیه السلام دی زما په زړه کې راواچول چې موږ ودغه ته الهام وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الهام راته وسو چې هیڅ نفس یا هیڅ ژوندی مخلوق تر هغو پورې نه مري چې رزق یې پوره نه سي. نو الله جل جلاله څخه وبېرېږي او د رزق په طلبولو کې سمه لار اختیار کړي او د رزق طلبول باید تاسې دې ته مجبور نه کړي چې د الله معصیت او ګناه یې طلب کړي، ځکه هر هغه څه چې د الله جل جلاله سره دي بې له اطاعت د الله په بل شي سره نه حاصلېږي. خو د دې حدیث په بیانولو سره زموږ مقصد الهام و چې دا هم د وحی یو قسم دی. د وحی دریم قسم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام د یوه سړي په شکل راغلی او په دغه قسم وحی کې به اصحاب کرام هم دغه سړی لیدی او دا د 2 نفرو د تفاهم او پوهېدلو دپاره د وحی هغه تر ټولو اسانه طریقه ده، ځکه دلته د دواړو طرفو په منځ کې د جانس او یو شیوالی موجود وي او ډیر ځله جبرئیل علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دحیه قلبي په شکل راغلی دی. د وحی څلورم قسم داسې و چې د زنګ یا زنګولې د شرنګاري په شکل سره به یو आवाज و چې د وحی په اقسامو کې دغه قسم وحی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره هغه تر ټولو سخته طریقه او مشکل قسم د وحی و، تر داسې اندازې چې په ډیر شدید یخ کې به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې رابهېدلې او که به پر کوم حیوان سپور د هغه حیوان زنګونونه به پر ځمکه کت سوه. یو وخت ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه قسم وحی نازلېدی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زنګون د زید بن ثابت پر زنګانه پروت و. زید وایي قریب و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنګانه دروندوالي په سبب مې زنګون په مځکه ننوځي. د وحی پنځم قسم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د وحی راوړونکي ملائکه یعنی جبرئیل علیه السلام په هغه خپل واقعي شکل کوم چې الله جل جلاله پر هغه شکل خلق کړي او پیدا کړي ولیدي او دغه قسم وحی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ټول رسالت په عمده کې 2 واره پیښ شوي دي، لکه الله جل جلاله چې په سورة نجم کې ذکر کړی دی. د وحی 6 قسم
هغه دی کوم چې الله جل جلاله د معراج په شپه لوړ تر اسمانو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم منځونه فرض کړل، بې له واویستې، بې له ملایکې د پردې تر شا خطاب او خبرې کول، او لکه د موسی علیه السلام سره چې په جبل الطور کې سواره داسې وسوم چې الله جل جلاله خبرې به اورېدلې او الله جل جلاله به یې نه لیدی، او دا د وحی هغه کامل ترین شکل او صورت دی. بیرته قصې ته راسو. نو جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپل واقعي شکل او حقیقي صورت فقط دوه واره ښکاره سوي دي، چې اول وار یې دغه د بعثت په شروع کې و، او دوهم وار د اسراء او معراج په شپه، او دغه اول او دوهم وار په باره کې په سورة النجم کې الله جل جلاله فرمایي: ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم زړه خلاف نو ورته ویلي، هغه چې جبرئیل علیه السلام یې په سترګو لیدلی و. آیا تاسې د محمد صلی الله علیه وسلم سره په دغه شي کې چې ده لیدلی دی بحث او جنجال کوي؟ او خامخا محمد صلی الله علیه وسلم بل وار بیا جبرئیل علیه السلام لیدلی دی. چیرې یې لیدلی دی؟ عند سدرة المنتهى. دا هغه دوهم وار لیدل دی چې د معراج په شپه کې سدرة المنتهى د ونې یا د درخت سره وسوه، چې دغه تفصیلي بیان به ان شاء الله تعالی د معراج په کیسه کې درته بیان سي. نو دغه اوسنی منظر او مشهد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اول وار د پاره جبرئیل علیه السلام په خپل واقعي شکل او صورت سره ویني، ډیر عجیب او نادر حالت و. رسول الله صلی الله علیه وسلم له ډیره خوبه پر خپل ځای حیران ولاړ دی، هیڅ حرکت نه کوي، هر خواته چې ګوري اسمان په جبرئیل علیه السلام ډک دی. دغه ورته وایي: یا محمد انت رسول الله وانا جبرئیل. څه وخت دغه حالت و چې بیا جبرئیل علیه السلام د صلی الله علیه وسلم نه نظر او له لیدلو څخه غایب، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرې بیرې او خوب په حالت کې کور ته راغلی او ریږدي وایي: زملوني زملوني، پټ مې کړئ پټ مې کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بستر کې ځان پیچلی و چې جبرئیل علیه السلام وحی ورته راوړی، او دا وارې د الله جل جلاله له طرفه رسالت ورته راوړی چې هغه وحی د سورة المدثر دغه آیاتونه: یا ایها المدثر قم فانذر. یعنی هغه څوک چې د وحیو له بیرې دی ځان په کالو کې پیچلی دی، له خوب له بستره ولاړ سه او خلک د الهي عذاب یا په الهي عذاب سره وبېروه، چې د دغه خلکو په بیرولو او ځان سره الهي امر دی او د رسالت درنه وظیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر غاړه ور ولوېدل، او نور هم ورته فرمایي: وربک فکبر وثيابک فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. یعنی خپل رب په لویي سره یادوه، خپل کالي دی پاک وساته، ګناه او بوتان پرېږده، یعنی ظاهر او باطن دی باید پاک وي، او داسې احسان او نیکي مه کوه چې بدل یې ډیر غواړي. الله جل جلاله موږ ته لوړ همت راشي چې هر شی کمال وي، که دولت، که علم وي، که خلکو ته لار ښوونه، هر څه چې چاته ورکوي دا نه ښایي چې د هغه عوض او بدل وغواړي، بلکې ته باید دغه شکر ادا کړې چې الله جل جلاله تا ته دغه نعمتونه درکړي دي. او فرمایي: ولربک فاصبر. خپل رب ته صبر کوه. یعنی اوس نو ستا ازارېدل شروع سوه، خلک دی بې له ازارولو نه پرېږدي، ته باید صبر وکړي. دغه ټول الهي امرونه یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه، بلکې ټول محمدي امت ته لارښوونه ده. نو مسلمانانو ورونو، کوم زحمتونه او تکلیفونه چې د دعوت په لاره کې تا ته پیښیږي، د هغه په مقابل کې د صبر او تحمل څخه کار واخله، او پوه سه چې دغه د تبلیغ او دعوت عظیم الشانه وظیفه بې له زړورتیا او حوصلې، صبر او استقامت څخه پای ته نه رسیږي. تر دغه وروسته د وحی نزول پر لپسې سو، او همیشه وحی نازلېدلی، او بیا د سورة المزمل دغه آیاتون نازل سوه: یا ایها المزمل قم الليل الا قلیلا. یعنی هغه څوک چې ځان دی په کالو کې پیچلی دی، په شپه کې لمانځه ته ولاړ سه، بې له لږ حصې څخه، یعنی شپه په عبادت تېروه، خو که د شپې څه حصه آرام کوي کومه مضایقه نسته، پروا نه لري. دا نو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته په عبادت کول سره امر، او بیا سورة الضحى نازله سوه: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. یعنی قسم په سهار چې روښانه دی، او قسم په شپه چې تاریکه سي، او ټول شیان په خپله تاریکه کې پټ کړي چې ستا رب ته نه یې پرېږي. یعنی دا وحی نه نازلېدی، دا د الله تعالی له طرفه ستا پرېښول او مجهوره کېدل نه دی چې ته یې پرېښولې، بلکې د دې انقطاع څخه مقصد دا و چې ته
مستعد سي د وحی د نزول د پاره شوق او استعداد پیدا کړي پر لپسې آیاتونه نازلېدل او بیا هم الله جل جلاله هغه نعمتونه ذکر کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړو او فرمایي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى او اے محمد صلی الله علیه وسلم خامخا تعالی را اخرت تر دنیا شه او بهتر دی او ژر د ستا رب ته لوی برخه درکړي پس ته به راځې سې الله جل جلاله نور هم هغه نعمتونه ورته بیانوي چې د صلی الله علیه وسلم ته پر لپسې ورکړي دي او فرمایي الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى ووجدک عائلا فأغنى آیته یتیم نه پیدا کړی بیل پلار یې پیدا کړي او بیا د پناه ځای درکړي او ته یې داسې پیدا کړي وې چې په شرع او شرعي احکامو نه پوهېدې او تا ته شرعي احکام در وښودل او نبوت یې درکړي دلته زلالت د انحراف او د لارې څخه د اوښتلو په معنا نه دی بلکې د زلال معنا د عبادت په طریقه نه پوهېدل او د هغې طریقې نه پېژندل دي چې څوک باید څنګه الله جل جلاله عبادت وکړي او ته فقیر یا مسکین پیدا کړي او بیا یې غني کړي نو الله جل جلاله د دغه صورت په نزول سره ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطمینان ورکړي نو هغه خپل نعمتونه او احسانونه ورياد کړل چې ستا رب هیڅکله تا نه پرېږدي او نه دي مهجوروي بلکې احسان یې هم در باندې کړی دي او نور یې هم در باندې کوي ورونو په جزیرة العرب کې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه تر مبارک بعثت ته مخه نور خلک هم موجود وه چې د الله جل جلاله پر وحدانیت او یووالي عقیده درلودل مګر دغه خلک چې الله جل جلاله هدایت ورته کړو شمیر کم او لږ وو دغه لږو خلکو څخه یو زید بن نافل و بل عثمان بن حارث او بل ورقه بن نوفل و دغه درې نفره د بتانو له عبادت بیزاره وه او بد یې ځینې راتله د مشرکانو د کارو څخه به تنګ وه دغه درې نفره سره کښېنستل او مشره یې سره وکړه ویل دغه د بتانو عبادت خو عبس او بهوده دی غلط او باطل کار دی موږ باید د صحیح او حق دین پوښتنه او پلټنه وکړو نو په اتفاق سره دې خوا او ها خوا ته ګرځي دوی لوی عالم پوښتنه کوي چې هغه و دوی ته حق دین او سمه لار وروښي د دغه حق په تلاش کې عثمان او ورقه بن نوفل نصارا سوه مګر زید بن عمر بیا هم ګرځي غواړي چې په پوره اطمینان حاصل کړي خلکو یو نفر وشوه چې دغه سړی لوی عالم دی او هغه عالم يهودي و زید بن عمر هغه عالم ته ورغلی او وویل ساده دین بیان راته وکړه چې څنګه دین دی هغه عالم هم د خپل دین يهودیت په باره کې معلومات ورکړه د يهودیت عقاید او احکام یې ورته بیان کړه زید ورته ویل دغه دین حق او الهي دین دی هغه ویل هو دا هغه حق دین دی زید بن عمر ورته ویل زه څنګه يهودي کېدلی سم عالم وویل تر څو چې د الله جل جلاله څه غضب در باندې ونسي ته نسې يهودي کېدلی ځکه الله جل جلاله پر يهودو په غضب سوی دی که ته غواړې چې يهودي سي الله جل جلاله غضب به قبلوي بیا نو يهودي کېدلی سي زید ویل زما تېښته د الله جل جلاله له قهره زه د هغه رضا غواړم او ته مې د الله جل جلاله په غضب اخته کوې آیا زه تر دې دین تیر یم مګر بل څوک یا بله لاره وشئ عالم ویل بل شی نه دی رامعلوم مګر دا چې حنیف سي زید ویل حنیف څه شي دی عالم ویل هغه دا چې موحد وسي زید ویل موحد څه شي دی عالم ویل د ابراهیم علیه السلام دین حنیف او د توحید دین دی زید ویل د ابراهیم علیه السلام دین څنګه دین دی يهودي ویل هغه دین نه دی رامعلوم خو یو پخوانی آسماني دین دی چې اوس بالکل له منځه تللی دی عالمان یې ټول مړه سوي دي اوس د هغه دین احکام چاته نه دي معلوم فقط دومره خبر یم چې الهي او د توحید دین دی خو احکام او تفصیل یې نه دی رامعلوم زید ویل چې دا هم نه در معلوم نو یو بل دین راوشئ عالم ویل زه تر دغه زیات نه پوهېږم ته پلاني نفر ته ورسه هغه لوی عالم دی زید رهیسو هغه نفر ته ورغلی ما ته حق دین راوشئ څرنګه چې هغه عالم نصراني و نو هغه ویل دغه د مسیح علیه السلام دین حق دین دی د دین عقاید او احکام یې ورته بیان کړه دغه عالم چې نصراني و د نصرانیت دین یې په تفصیل وروښودی زید ویل زه څنګه نصراني کېدلی سم عالم ورته ویل ته بیا له ضلالاته نسې نصراني کېدلی ځکه نصارا ګمراه سوي دي که ته غواړې چې نصراني سې څه ضلالت به قبلوي او بیا حساب پر الله دی زید ویل زه له ګمراهۍ او ضلالته تېښتم او ته مې ګمراهي ته کشوې زه مستقیم او ثابته لار غواړم عالم ویل زموږ دین دغه دی نور نو ته اختیار لري ورونو الله جل جلاله په سورة الفاتحه کې فرمایي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یعنی الهي ماته د هغو کسانو لار مه راشئ چې پر دوی غضب سوی دی چې یهودیان دي او د ګمراهانو لار مه راشئ چې نصارا دي بیرته به خپلې کیسې ته راسو نو زید هغه نصراني عالم ته ویل ښه یو بله صحیح لار او حق دین راوشئ راهب ویل بله لار او حق دین نه دی رامعلوم مګر حنیف سه زید ویل حنیف څه شي دی
راهب ویل هغه د ابراهیم علیه السلام دین دی، آسماني او د توحید دین دی، مګر څرنګه چې هغه دین عالمان مړ سوي دي چاته د احکامو صحیح معلومات نشته. زید ویل بیا له دغه څخه بل دین راوشه. علم ویل نور نو د صحیح دین معلومات راته نشته، نور ټول ادیان منحرف او خطا دي. زید بن عمر په حیرت کې پاتې شو چې څه وکړي. بیرته مکې مکرمې ته رهي سو او پر لارې د ځان سره وایي الهي ته شاهد یې چې زه د ابراهیم علیه السلام پر دین یم، زه حنیف یم، ټول راته وایي چې دغه دین حق دی. څرنګه چې زه په نور تفصیل او احکامو نه یم خبر، نو دومره وایم چې زه موحد او د ابراهیم علیه السلام پر دین یم، بې له یو الله بل د هیڅ شي عبادت نه کوم، مګر په دین هم نه پوهېږم چې څنګه لمونځ او عبادت وکړم، خو د ابراهیم علیه السلام پر دین یم. کله چې په زید بن عمر غوښتل چې لمونځ او عبادت وکړي، نو به بې له حساب رکوع او سجدې کولې، ځکه د عبادت هیڅ طریقه نه ور معلومه، د خپل ځان څخه اجتهاد او عبادت کاوه. کله چې مکې مکرمې ته راغلی، نو مشرکان هم توحید ته وربولي او د بوتانو له عبادت یې منع کوي، نو وایي یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي. د مکې مکرمې نور خلکو پر د بد ویل، ناپوه او بېعقل یې بلي، خدای پر دغه خپل توحید ټینګ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زید بن عمر بن نفیل مې ولیدي چې کعبې شریف ته تکیه کړې وه، خلکو به طواف کاوه او د شرک تلبیه به ویل، هغوی به ویل لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. پر دغه ځای به زید په نارې کړ بس نور مه وایه، مګر هغو به دغه الفاظ هم پر زیاتول الا شریکا هو لک تملکه وما ملک، چې دغه الفاظ د شرک الفاظ دي، مګر زید دوی د شرک د تلبیه ویلو څخه منع کول. بل دا چې زید نور مشرکان د مړه سوي حیوان د غوښو د خوړلو څخه منع کول، ویل هغه حیوان چې په خپل مړه سوي وي غوښې یې مه خوري، او مشرکان یې د بتانو د تقرب یا نږدېوالي دپاره د حیواناتو د حلالولو څخه منع کول. یعنې کفارو چې به کوم حیوانات د بتانو پر نامه حلالول، او دا یې عقیده وه چې دغه قرباني موږ دغو بتانو ته ورنږدې کوي، زید بن عمر به له دغه کاره منع کول او ویل به حیوانات د بتانو پر نامه مه حلالوي. خلکو به پوښتنه ځینې وکړه چې د تقرب دپاره د حیواناتو حلالول ولې منع کوي؟ ده به ویل حیوانات د الله جل جلاله پیدا کړي دي او تاسې بل چاته یا د بل چا په نامه حلالوي، عقل دا نه کوي. د دغسې کارو غلطیا په عقل سره هم ثابتېږي. حیوانات الله جل جلاله پیدا کړي دي، خالق او رازق الله دی، او مشرکانو به د بت پر نامه یا هغو ته د نجدېکت دپاره حلالول. مقصد دا چې زید بن عمر مشرکان د شرک د بدو او ناوړو کارو څخه منع کول، او دغه زید تر بعثت 15 کاله د مخه وفات شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې لیدلی دي، صحبت یې ورسره کړی دي، مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت او رسالت وخت یې نه دی لیدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه زید په باره کې فرمایي دغه زید به د قیامت په ورځ یوازې دی یو امت راپاڅول کیږي، نور خلک به په مجموعي شکل سره امتونه وي. دا د ابراهیم علیه السلام امت دی، دا د موسی علیه السلام امت دی، دا د عیسی علیه السلام امت دی. دغه رنګه ټول خلک امت دی، مګر زید به یوازې د خپل ځان دپاره امت وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زید مې ولیدي چې په جنت کې خپل کالي کشوي، یعنی په جنت کې اوسیږي. دغه زید بې له نبي بې له رسوله په خپل عقل او خپل کوشش هدایت او سمې لارې ته ورسوي. دا د ورقه بن نوفل د نصرانیت او د زید بن عمر د توحید قصه وه. په جزیرة العرب کې د موحدینو څخه یو بل نفر هم و چې قس بن سعده نومېدی. دغه کس د ډیر عمر سړی و. ځینې مورخین د ده په عمر کې مبالغه کوي او وایي عمر یې 600 کلو ته ورسېدی، خو زموږ مقصد یې عمر نه دی، بلکې دا مو مقصد دی چې قس د هغو خلکو څخه و چې دی خپله پر توحید و، او هم یې نور خلک توحید ته وربلل، او پس له مرګه بیا را ژوندي کېدلو ایمان درلودی. پر بتانو یې بد ویل او خلک یې د دغه خپلې د توحید عقیدې ته وربلل. څرنګه چې قریشو د دغه د توحید عقیده نه زغملی او نه قبلولی سوی، نو قس یې د مکې مکرمې څخه ویستي، فرار یې کړي. دوی په دشت او صحرا کې ژوند کوه. څرنګه چې دی پوه، هوښیار او حاکم سړی و، خلک به هلته د ملاقات او مشورو دپاره ورتله. حتی دی به وعظو او نصحتو کې یو نثر هم لري، او د ده په حکمتو به عربو مثالونه تېرول. څرنګه چې قس هلته په غرو او دشتو کې یوازې اوسېدی، نو وحشي او څېرونکو حیوانات الفت ورسره نیولی و. ده ته به راتله او ژوند به ورسره کوه، تر داسې اندازې چې یو نفر وایي زه یې وخت قس بن سعاده ته د مشورې دپاره ورغلم. دی د اوبو د حوض پر غاړه ناست و، او دغه حوض ته د اوبو د څښلو دپاره زمریان هم راتله، خو یوه به د اوبو په څښلو تر هغه بل ځان د مخ کاوه. قس به هغه په لکړه ووهه او ته ویل به صبر وکړه چې ملګري د اوبه وڅښي، او دغه قس هم تر بعثت د مخه وفات شو.
مقصد دا چې په جزیرة العرب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت د مخه هم څو نفر موحدین موجود وو او خلک به توحید ته وربلل، مګر ویښ زړونه او اوریدونکي غوږونه نه وو چې د دوی اواز واوري، تر څو چې د الله جل جلاله له طرفه محمد صلی الله علیه وسلم په رسالت سره اختیار کړل شو او خلکو ته اخري رسالت راوړي او د الله جل جلاله له طرفه وحي ورته نازل شوی. د مخه هغه نور موحدین موجود وو، مګر اثر او نتیجه هیڅ نه و یا خو لږ او کم و. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اثر لوی او ابدي اثر و چې په ټول جزیرة العرب او نور ډیر ملکونه له شرک خلاص کړل او جهان یې د توحید او وحدانیت په نور ډک کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او په دعوت سره مکلف کېدل. خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو، د الله جل جلاله له طرفه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سورة المدثر د اولو آیاتو په نزول سره یو شمیر الهي امرونه صادر شوه چې دغه امرونه په ښکاره او ظاهر سره ډیر بسیط او اسانه اوامر دي، خو په حقیقت کې مقصد ډیر لوړ او اثر ډیر قوي دی. په دغه نازل شوي آیاتو کې رب جل جلاله خپل رسول محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، اول یا ایها المدثر قم فانذر، ای هغه څوک چې د وحی د هیبت څخه دی ځان په کالو کې پیچلی دی، د خوب له بستره ولاړ شه او خلک د الله جل جلاله له عذاب وبېروه. دلته د هر هغه چا انداز او بیرول مقصد دی چې د الله جل جلاله د رضا او امر څخه مخالفت کوي. هر هغه څوک چې په عالم کې موجود وي هغه باید د خپل مخالفو اعمالو په بدو نتیجه او جزا داسې وبېرول سي چې په زړه کې ریښت او ورختایي پیدا سي. دوهم وربک فکبر، او خپل رب په لویي سره یادوه. د دې مقصد دا دی چې په مځکه کې باید د هیڅ چا دپاره کبریا او لویي نسي پاته. د هر متکبر او مغرور شان او شوکت مات سي. لویي یوازې او یوازې یو الله جل جلاله لره ده، بې له الله جل جلاله بل لوی او قوي عظیم او متکبر نسته. دریم وثيابك فطهر والرجز فهجر، او خپل کالی یا لباس پاک وساته، بد کارونه ګناه او بوتان پرېږده. مقصد دا چې هر څوک باید په خپل ظاهري او باطني پاکي کې ډیر کوشش وکړي. خپل نفس باید د ګناهو له نجاسته تر داسې اندازې پاک کړي چې د نفس د الهي رحمت، هدایت او نور قابل وګرځي او په بشري ټولنه کې یو مثال او نمونه اوسي. سالم زړونه دته میلان پیدا کړي او ورجذب سي او هغه مشکوک زړونه د هیبت او فخامت ثابت او سالم وګرځي. څلورم ولا تمنن تستكثر، داسې لږ احسان مکوه چې بدل ډیر غواړي. د دې آیات څخه مقصد او هدف دا دی چې څوک خپل کوشش او فعالیت ډیر عظیم ونه بولي، بلکې نور هم همیشه په جدوجهد کې وي. د یو کار تر خلاصولو وروسته د بل کار په شروع کولو اقدام کوي. د حق د ثابتولو لپاره ډیر جهد، ډیر تضحیه او قرباني شندي، او بیا هم دغه خپل کوششونه تر داسې اندازې هیروي لکه هیڅ یې چې نه وي کړي. او په خیرني آیات کې فرمایي ولربک فاصبر، خپل رب لره دی صبر وکړه. دلته ودې ته اشاره ده چې د معاندینو له طرفه څخه مخالفتونه او ازارونه سخندونه او سپکوالی ویني، تر داسې اندازې چې ستا او ستا د اصحابو د وژلو کوششونه به کېږي او غواړي به چې ټول هغه کسان چې پر تا راګرځېدلي دي نیست او نابود کړي. خو الله جل جلاله ورته فرمایي چې پر دې ټولو به په پوره قوت او اطمینان په ډاډ او ثبات صبر کوي. د خپل نفس د نفساني خوندونو او لذاتو څخه به د یوه لذت په تمه نه یې، بلکې د خپل رب جل جلاله د رضا په حاصلولو کې به کوشش کوي. الله اکبر. دغه امرونه په ظاهر څومره اسانه او بسیط دي، مګر په عمل کې څومره عظیم او فخیم دي. په خپل په دغه آیاتونو کې دعوت او تبلیغ سته. اول دا چې د انذار خپل معنا او مفهوم دا دی چې په دنیا کې داسې اعمال سته چې نتیجه یې بده او کوونکي ته جزا ورکول کیږي. حال دا چې هر څوک په دې پوهیږي چې په دې دنیا کې د انسان د اعمالو جزا نسته، نو د انذار څخه مقصد دا سو چې بې له دې دنیا د ورځو څخه یو بله داسې ورځ هم سته چې په هغه کې د اعمالو جزا ورکول کیږي چې هغه د قیامت ورځ ده. او د دې څخه دا معلومه سوه چې بې له دغه دنیوي ژوند یو بل ژوند هم سته چې هغه د آخرت ژوند دی. دغه ټول تلاوت سوي آیاتونه د بندګانو څخه خالص او صریح توحید غواړي. هر مسلمان باید د خپل ځان او خپل نفس رضایت، د نورو بندگانو رضایت، د الله جل جلاله تر رضایت پورې پرېږدي چې د دغو تلاوت سوو آیاتونو نتیجه داسې ویلی سو. اول توحید، دوهم د قیامت پر ورځ ایمان، دریم د نفس پاکوالی چې د دغه پاکی دپاره دوه شان پکار دي، یو د ګناهونو او فواحشو پرېښول او بل د خیر او فضایلو د اعمالو ډیرول. څلورم ټول کارونه به د الله جل جلاله د رضا دپاره وي. پنځم دغه ذکر سوي شیان به ټول پس له هغه څه وي چې د محمد صلی الله علیه وسلم پر رسالت ایمان ولري، د هغه صلی الله علیه وسلم تر قیادت او لارښوونو به لاندې وي. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه اوامرو د پوره کولو دپاره تر 20 کاله زیات جدوجهد وکړي.
نه بیا استراحت کړی دی، نه آرام، نه بیا د خپل ځان دپاره ژوند کړی دی، نه د خپلې کورنۍ دپاره. پاتې ټول عمر په دعوت الا الله او جهاد فی سبیل الله کې تیر کړی دی. د رسالت دروند بار پر اوږو اخیستی و، د ټولې مځکې لوی امانت په غاړه کې و، د ټولې عقیدې اصلاح یې وظیفه وه او د دغه کار دپاره څو قسمه جهاد کړی دی. د رسالت په 23 کلنۍ موده کې همیشه په معرکه کې ولاړو، له کومه وخته چې دغه الهي امر واورېدی د دغه وظیفې څخه هیڅ شي مشغوله نه کړي. الله دې موږ او د ټول بشریت له طرفه د خیر بدله او عوض ورکړي. زموږ راتلونکي بحث ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوږده او د مشکلاتو څخه ډک جهاد نمونه ده چې په دغه ټوله موده کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه آرام کړی دی نه استراحت. او خدیجه رضی الله عنها ته به ویل یا خدیجه د خوب او آرام راحت او استراحت وخت تیر سو، د دعوت او جهاد وخت شروع سو. اوس نو موږ کولی سو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت موده و دوه زمانو ته وویشو چې وایه د مکې مکرمې زمانه ده چې تقریبا 13 کاله په بر کې ونیول، او بلې د مدینې منورې زمانه ده چې پوره 10 کاله یې دوام وکړي. او بیا دغه هره زمانه ځان ته خاصې مرحلې لري چې هره مرحله د هغه بلې مرحلې څخه په خاصو خصوصیاتو سره فرق او امتیاز لري. نو په دغه اساس موږ کولی سو د مکې مکرمې زمانه و دوه مرحلو ته وویشو. اوله مرحله یې پټ او سری دعوت و چې 3 کاله یې دوام درلود. دوهمه مرحله په اهل مکه کې ښکاره دعوت و چې د بعثت د 4 کال څخه شروع سو او د بعثت د 10 کال تر اخره دوام وکړي. درېمه مرحله تر مکې مکرمې د باندې دعوت دی چې د بعثت د 10 کال د اخره څخه شروع سو او بیا تر هجرت پورې دوام درلودي. خو د مدینې منورې د وخت او زماني مرحلې به بیا پر هغه خپل ځای د تفصیل سره د بیان سي ان شاء الله تعالی. د مکې دورې اوله مرحله یا د سری دعوت 3 کلونه. خبرونه درونه او قدرمون اوریدونکو، دا معلومه خبره ده چې مکه مکرمه د عربو دینی مرکز وو او کعبه شریفه د ټولو عربو دپاره د دوی د باطل دین په مقدس بوتانو یا خدایانو ډکه وه. په دغه ځای کې د اصلاح و مقصد ته رسېدل نسبتا و هغه لیرې ځایونو ته سخت او مشکل کار و. دلته او په دغه ځای کې و داسې فولادي عزم ته احتیاج او ضرورت و چې مشکلات او تکالیف تاثیر نسی پر کولی. او په دغه ځای کې هنر او حکمت دا دی چې په ابتدایي مرحله کې دعوت پټ او سری وي. دا د دې دپاره چې ټول اهل مکې ته ناڅاپه د یوه داسې کار ونه ویل سي چې د دوی هیجان او احساسات راوپاروي. نو د عقل تقاضا دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شروع کې اسلام پر داسې چا عرض کړي چې هغه د کورنۍ یا په ده پورې مشتي خلک وي یا د اشنایان وي او هر هغه څوک چې اسلام ته رابولي چې په هغوی کې د خیر علامې موجود وي او داسې څوک دعوت کړي چې دی صلی الله علیه وسلم دوی پیژني، دی صلی الله علیه وسلم پیژني. یعنی دته دا معلومه وي چې دغه خلک حق او خیر خوښوي او هغوی ته بیا دی صلی الله علیه وسلم د صدق او اصلاح په صفت ورمعلومي او د هغو څخه بیا هغو کسانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت قبول کړي چې هغو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عظمت، د نفس په پاکي او د خبرو په صداقت کې هیڅ شک نه موجود چې هغو کسانو ته په اسلامي تاریخ کې د السابقون الاولین په نامه سره ویل کېږي چې د هغو ټول مقدمه کې 4 نفره دي. اول ام المؤمنین حضرت خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم صادقه او مخلصه زوجه. دوهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد کړل سوی مری زید بن حارثه چې زید بن محمد ورته ویل کېده. دریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زوی حضرت علی بن ابي طالب رضی الله عنه چې په دغه وخت کې ماشوم او هلک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېدی. څلورم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږ او صادق ملګری ابو بکر صدیق رضی الله عنه. دغه 4 نفرو ته د دعوت په اول ورځ کې ایمان راوړی دي. اوس په دغه 4 نفر په تفصیل سره درته معرفي سي دا چې دا 4 نفر څوک او دوی څه وخت او څنګه د اسلام مبارک دین قبول کړ. دا به پر راتلونکي خبرونه کې ان شاء الله تعالی واورو. د نبوي سیرت خبرونه درنو او قدرمون اوریدونکو، دا خبرونه محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. دربیا تاسو په درنو حضور کې حاضر یو تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ولا امينه د محمد پغې اوسې تر اخلي بخت ور حلیمه ولا امينه د محمد بغيكي وستر اخلي بختور حليمه رغلي دخل فوق بابا دي ولا